د لاندې او باندې سیکس کولو ګټې او فایدې. سلام دوستانو، زموږ د ویډیوګانو مقصد تاسو ته لارښوونه ده. که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ. د لاندې باندې کوروالي کول طریقې او ګټې. په دغه ډول کوروالي کې خوند ځکه زیات وي چې د نر ذکر غین د ښځې د ګلاب ته تر بیخه ننوځي. ښځې ته هغه وخت زیات خوند ورکوي چې پښې یې پرې اوچتې کړئ او تر کناټو لاندې یې بالښت هم کېږدئ تر څو ګلاب یې مخې ته راوځي. دغه ډول کوروالي کول د بلاربېدو یا د حمل نیولې لپاره ډېره ګټوره ده او دغه ډول کوروالي کول په ټوله نړۍ کې دود یا رواج هم ده. نو په همدې اساس د ښځې او د نر د دواړو د خوښې کوروالي هم همدې ډول ده. په دغه ډول کوروالي کې داسې چې ښځه ورته پرته وي، ملا یې پر ځمکه لګېدلې وي او نر پرې د پاسه سپور وي. په دغه سیکس کې خوند ځکه زیات وي چې خاوند او میرمن خوله په خوله، سینه پر سینه او ټوپک پر مورچه وي. او بل په دغه طریقه کې خوځښت ډېر په اسانه ترسره کېږي. ټولې میرمنې یو شان نه وي، ځینې زیات ځینې کم او بیا ځینې برابر دروندوالی خوښوي. په دغه ډول سیکس کولو کې سړی د ګونډو او لاسونو په مټ په خپل واک کې وي چې څومره دروندوالی ښځه خوښوي هغومره ترې اخیستلی شي. ډډه یا خشت پر خشت کوروالي ځکه خوند کوي چې د یو بل جنسي آخذې تر سترګو کېږي نو یو بل خوند ورڅخه اخلي. د شونډو، سینو یا تیونو رودل په دې شرط چې شیدې مو تېرې نشي، ځکه د ښځې شیدې تېرول د حق څخه مکروه تحریمي ده. ګرانو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که لا هم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل درسره سبسکرایب او ورسره په خوا کې د ګونګري یا بیل نشان ووهئ تر څو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. والسلام.